افغانستان د نړۍ د لسو مفسدو هیوادونو په لیست کې راغلی ده. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شرکتونو مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. نړیوال شفافیت د سازمان د نړۍ په 180 هیوادونو کې د فساد په اړه خپل کلنی راپور خپور کړی ده، چې له مخې افغانستان په 2019 میلادي کال کې د لسو مفسدو هیوادونو په ډله کې ځای لري. د راپور چې د پنجشنبې په ورځ د جنوري 23مه د سلواغې درېیمه خپور شوی ده، په دې کې سومالیان د 9 پینټونو، جنوبي سودان د 12 او سوریا له 14 پینټونو په درلودلو سره د نړۍ تر ټولو درې مفسده هیوادونو پیژندل شوي دي. همداشان یمن د 15، وینزویلا، سودان، کینیا او افغانستان د 14 پینټونو په درلودلو سره په لسو مفسده هیوادونو کې راغلي دي. دا راپور ښایي چې افغانستان د 180 هیوادونو له ډلې 123 ځای خپل کړی ده او د شمالي کوریا په پرتله یې د فساد کچه زیاته کړې ده. شفافیت د موسسې مسؤل وحید الله عزیزي دغه راپور ته په خبرګون کې د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د ملي یووالي حکومت په پیل کې د افغانستان د شفافیت لحاظه 11 پوینټونه درلودل، خو اوس دغه شمیر 14 ته رسېدلی ده. خو هغه زیاته کړه په ټوله کې زموږ هدف 50 و چې ډېر لوړ و او ترلاسه مو نه کړ. افغانستان په 2018 کال کې هم د شفافیت او له فساد سره د مبارزې په برخه کې 14 پوینټونه درلودل. د ښاغلي عزیزي په وروانه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لږ امتیازونه د دې لامل شوي دي چې د حکومت او عام ولس ترمنځ واټن زیات شي او د اساسي خدمتونو په وړاندې کولو او پر بهرني پانګوالو باندې منفي اغېزې وکړي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ سید اکرم افضلي وویل چې د افغانانو په سیاسي او اقتصادي برخلیک ټاکلو کې د پیسو ونډه د دې لامل شوی ده چې پر دولت د خلکو باور له منځه لاړ شي. هغه زیاته کړه که موږ غواړو افغانستان له دغه وضعیت څخه وباسو، په یو سم لارې ولاړ شو. اړتیا ده چې په سیاست کې د پیسو ونډه محدود شي او ان له منځه لاړه شي. له فساد څخه پاک هیوادونه د نړیوال شفافیت سازمان په هیوادونو کې د فساد کچې ته په پاملرنې سره د 0 څخه نیولې تر 100 پوینټونو هیوادونو ته ورکول کیږي. دغه سازمان د موندنو پر اساس په نړۍ کې هیڅ هیواد له فساد څخه پاک نه دی او دا پدیده په ټولو هیوادونو کې په مختلفو کچو کې شته. د نړیوال شفافیت د څار سازمان 2019 کال کې راپور کې ښایي چې د ډنمارک د 8، نیوزیلند د 8 او فنلند د 14 پوینټونو په درلودلو سره د نړۍ تر ټولو پاک هیوادونه بلل شوي دي. له دغه هیوادونو وروسته سنګاپور، سویډن، سویس، ناروې، هالند، جرمني او لوزامبورګ له فساد څخه تر ټولو پاک د 10 هیوادونو په لیست کې ځای خپل کړی ده. خو امریکا متحده ایالات چې 29 پوینټونه خپل کړي دي په تور لیست کې راغلی او 23م ځای لري. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل ښه وخت درته غواړم.